سلامونه او وخت مو بخیر. پام وراړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او وروستي خبرونو ته. نن پنجشنبه د کال 14 نیټه ده چې د 2014 کال د مارچ له 15 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د عبد الجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. پنجشیر کې سباندې 4000 ځوانانو له پاکستان سره د جګړې لپاره نوملیکنه کړې ده. ذبیح الله مجاهد له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات په نورمال ډول روان دي. د افغانستان پر فضا د عبوري الوتنو شمیر زیات شوی. او د بشري حقونو د فعالانو یو ادارې ویلي چې په تېرو 4 ورځو کې په ایران کې 1009 ملکي وګړي وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. پنجشیر کې سباندې 4000 ځوانانو له پاکستان سره د جګړې لپاره نوملیکنه کړې ده. د پنجشیر امنیه قومندانۍ وایي له هغې ورځې چې د پاکستان پوځي رژیم پر افغانستان برید کړی، په دغه ولایت کې سباندې 4106 ځوانانو له هېواده د دفاع او له پاکستان سره د جګړې لپاره نوملیکنه کړې ده. هغه ویلي چې د پنجشیر عام او خاص ولسونه په ځانګړي ډول ځوانان ډېر لیوالتیا لري چې فرضي کرښې ته ولاړ شي او له خپل هېواده نظام او خلکو دفاع په موخه د پاکستان له پوځ سره وجنګېږي. ذبیح الله مجاهد له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات په نورمال ډول روان دي. ذبیح الله مجاهد پر ایران د امریکا او اسرائیلو بریدونو په اشارې سره ویلي چې له ایران سره د خواف هرات او اوسپنې پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو انتقالات په نورمال ډول روان دي او هیڅ ډول خنډ پکې نه راغلی. نوموړی وایي د خواف هرات اوسپنې پټلیو کمیساري او اړوند ادارات پر خپلو فعالیتونو بوخت دي او د توکو لیږد رالېږد له ستونزو پرته دوام لري. د خبرپاڼې له مخې له سوداګریزو توکو ډک ریل ګاډی د هرات روزنګ تمځای ته رسېدلی چې پکې 42 واګونه سمټ او 2 واګونه MDF تختې بار دي. مجاهد زیاته کړې چې د ایران د اوسپنې پټلۍ مسؤلینو د معلوماتو له مخې د ایران په خاوره کې 900 واګونه افغانستان ته پر لاره دي او په نورماله توګه به افغانستان ته وارد شي. د افغانستان پر فضا د عبوري الوتنو شمیر زیات شوی. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویان حکمت الله آصفي ویلي چې د افغانستان پر فضا د عبوري الوتنو شمیر ډېر شوی دی. آصفي که څه هم د دغه زیاتوالي کچه او یا له کبله ترلاسه کېدونکو مالي ګټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې د ایران د هوایي حریم له تړل کېدو وروسته د افغانستان پر فضا د عبوري الوتنو شمیر زیات شوی. د فلایټ رادار صدر ویبپاڼې ویلي چې پر ایران د امریکا او اسرائیل له بریدونو وروسته کې د ایران له فضایي حریمه په څنګ تېرېږي او د افغانستان پر فضا د الوتنو ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده. او وروستۍ خبر دا چې د بشري حقونو د فعالانو یو ادارې ویلي چې په تېرو 4 ورځو کې په ایران کې 1009 ملکي وګړي وژل شوي دي. د راپور له مخې په وژل شوو کې 100 هغه ماشومان دي چې عمرونه یې تر 10 کلونو کم دي. یادې ادارې همداراز ویلي چې د ټپیانو شمېر 15402 تنو ته رسېدلی چې شاوخوا 100 ماشومان هم پکې شامل دي. د معلوماتو له مخې یوازې په تېرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 104 بریدونه ثبت شوي چې ویل کېږي طبي مرکزونه او د استوګنې سیمې هدف ګرځولي دي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.